نبی علیه السلام فرمایي وایي که د یو چا څه ګناه وسول هر د ګناه عمل چې هغه د څخه وسول بیا پر دې باندې دی پښیمانه سو چې خدایه دا مې څه غلط کار وکړي دا څومره بده ګناه راڅه وسول الله ته مې معاف کړه نو د توبې طریقه څنګه ده وایي دا کس چې ولاړ سي اودس دې تازه کړي بیا دې پر یو پاکه مځکه باندې ودرېږي پر مځکه چې ودرېدی بیا دې د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړي او دا به د صلات توبه په نامه باندې نیت مې دی د زړه د اخلاص منځ کوم 2 رکعاته نفل صلات توبه خاص خدای تعالی را مخ مې دی په لور د کعبې شریفې الله اکبر نور هغه رکل منځ دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لمونځ پوره کړي بیا دی د خدای جل جلاله څخه معافي وغواړي مغفرت وغواړي وایي الله تبارک وتعالی یې معافوي یو بل روایت کې نبی علیه الصلوة والسلام څخه روایت دی ما اذنب عبد ذنبا هر ګناه چې زما بنده وکړل ثم توضأ بیا یې اودس وکړي د ګناه نه وروسته فاحسن الوضوء اودس په ډېر ښه طریقه یې وکړي چابک چابک نه اندامونه یې هر اندام په ډېر ښه اطمینان باندې پرېولئ ثم توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى براز من الارض یو صفا مځکې یو میدان ته ووتی فصلى فيه رکعتین هلته یې د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړی د نفلو نه بعد واستغفر الله او بیا یې د خدای جل جلاله څخه طلب د مغفرت وغوښتي من ذلك ذنب الا غفره الله له الله تبارک وتعالی به درته خامخا مغفرت کوي څومره اسانه طریقه ده ما درته وویل مخکې مو بیان وکړي چې پر اوښکه تویول څومره فضیلت دی بیا د خدای جل جلاله څخه مغفرت څنګه فضیلت لري دا دواړه چې د سړي زده نه فایده نه لري په نن سبا کې د الله رسول د هغې زده کړه هم راوښتل چې په دغه رقم باندې د خدای څخه د خپلو ګناهو مغفرت وغواړه خپل ګناه په الله سره په دې طریقه باندې وبخښه عجیبه روایت دی حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام حضرت بلال رضی الله عنه سهار وختي راوغوښتي بلال ته ویل راسه بلال رضی الله عنه چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته راغلی نبي علیه الصلوة والسلام وفرمایل ما په جنت کې ولیده چې ته زما در مخه وې سبحان الله دی نبي دی سردار کونین دی د ټولو انبیاو سردار دی خو بیا هم بلال رضی الله عنه ته وایي ما په جنت کې ولیدې ته زما در مخه وې کوم عمل کوې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بما سبقتني الى الجنه ته په چیش باندې زما سره د جنت تر مخه سوې څه عمل دې کړی بلال رضی الله عنه څه ورته وایي فسمعت نبی علیه السلام فرمایي وایي انی دخلت الجنة البارحه سار وختي زه جنت ته ولاړم فسمعت خشخشتک امامي ستا د پښو کړپۍ ما د مخه واورېدې چې ته راوالې ته کوم عمل کوې چې ته زما د مخه جنت ته ولاړې فقال یا رسول الله ما اذنبت قط اره ګناه چې زه وکړم الا صلیت رکعتین بیا زه 2 رکعاته وکړم واصابني حدث قط الا توضأت عندها بیا اودسي چې ما ته راسي زه دسي دغه وروسته اودس کوم یعنې 2 عمله د دې ذریعه وګرځېدل چې زه د نبي علیه الصلوة والسلام ستا در مخه زه جنت ته ځم یو چیش دی یو زما هغه عمل دی چې زما څه هره ګناه وسي بس زه فورا اودس وکړم د 2 رکعاتو نفل نیت وتړم توبه و استغفار وکړم بس او چې هر وخت زه بیا اودس سم خامخا زه اودس کوم بیا اودس نه ګرځم او بعض علما لیکي که سړی په اوداسه باندې ګرځي دا که مړ سو شهید دی دا په اوداسه ګرځېدل دا ځان عادت جوړ کړي دا یو ډېر غټ فضیلت لري ډېر غټ فضیلت لري هر ځای که په مشکل کې رالي د لمانځه ضرورت څه بس لمونځ کوه کوشش دا کوئ چې ضرورت مو پیدا کړي د هغه ما بعد اوبه به خامخا یي اودس وکړي 2-3 وارې داسې مسلسل وکړه بره به دې عادت سي بیا اودسه ګرځېدل به خوند نه درکوي نو لهذا 2 عمله دا رقم سول چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تر مخه بلال رضی الله عنه د جنت ته داخلي شي او دا 2 عمل د هغه د جنت ته داخلېدو سبب هم ګرځي یو چیش دی یو د ګناه نه وروسته 2 رکعاته نفل صلات توبه کول او همیشه په اوداسه باندې د صلات توبه طریقه بیا یې زده کړه هر وخت چې ګناه در سوی اوس په دا روژه کې سیزن دی خپل ګناهونه په الله وبخښئ د 2 رکعات لمانځه وروسته 2 رکعاته نفل نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعاته نفل صلات توبه خاص خدای تعالی را مخ مې دی په لور د کعبې شریف الله اکبر نور هغه رکعه لمونځ لکه موږ تاسو چې سنت کوو نور هغه رکعه لمونځ کله چې د سلام وګرځوئ
دعا کوې لاسونه چې دې ونیول درود شریف ووایه بیا به وایه استغفر الله په ښا باندې نه ښې به نه وایه استغفر الله به نه وایه ګناه لري استغفر الله استغفر الله الا ما معاف کې زما څه پلانکي ګناه شوی دی ما معاف کې الله تبارک وتعالی به دې معافوي نو دا عادت به جوړوي انشاءالله درنه څخه کوشش دا کوئ هر حدیث چې واوري فورا عمل ورباندې کوئ هغه فورا عمل چې ورباندې وسي په دې پوه سه چې دا تا ته پیدا ورسول علم پیدا درته ورسول نو لهذا فورا اوس دستې یا مازدیګر د لمانځه نه مخه فورا د 2 رکعاتو نفل صلات توبې نیت وکړه سبا ته ګوره زه ژوندی یم ته ژوندی نه یې ژوندی څنګه دا موقع به د لاسه نه